بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذا هركلا قلنا تئوي منغا ادخلوا داخل شيء هذه القرية دي خارتا فكلوا فسخري منها دهغينا حيث شئتم كمزي كي خوخش استاسو رغدا فراخا ودخلوا الباب او داخل شي په دروازه د دی باندې سجدن سجده کون کی وقولو او وای حطه بخنه وکي د گناهونو زمون نغفر لكم بخنه بوکم تاسو ته خطاياكم تاسو د گناهونو وسنزيد المحسنين او زرد چي زیات بکم نیکو کارو لره. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية دلتکی د بل یو عذاب تذکره چې دینو هغه کیږي او مخکې هغه واقعات چې دینو هغه بیانېږي چې وجه یې څه جوړه شوې وه. دوی چې کله لاړل د بني اسرائیل او دوی په وادي سینا کې وو او په دغه وخت کې په حالات تېرېدل، نو په دې وخت کې مفسرینو دوه خبرې لیکلې ده. یوه واقعه لیکلې ده، هغه واقعه چې دوی ته موسی علیه السلام وویله چې ستاسو دپاره دا ښار ستاسو د اوسېدو دی، دې ښار ته تاسو داخل شئ او په دې کې به تاسو اوسېږئ. نو ښار ته خو به تاسو داخلېږئ، خو ښار ته به څنګه داخلېږئ؟ نو جهاد به کوئ او دا ښار به فتح کوئ او قبضه کوئ به. نو هله به تاسو دې ښار ته چې دی نو دې ته به تاسو داخلېږئ. نو کله چې دوی ته موسی علیه السلام دا وینا وکړه، نو بل ځای کې قرآن کې دا واقعه بیا تفصیلات راغلي دي. نو دوی دې خبرې ته نو تیار کنه، حالانکه موسی علیه السلام متفاوله کې وی چې الله په تاسو باندې ډېر رحمونه کړي، په تاسو کې بادشاهي ښیي، تاسو له فضیلت درکړی دی، نو تاسو دا کار وکئ. نو دوی باره کې راځي چې دوی داسې وکړله چې هغې ښار ته چې دا ښار باره کې یا خدا بیت المقدس ښار دی او یا اریحه یو ښار دی مشهور، یا دا دی یا رمله ده یا اردن دی یا فلسطین دی یا شام او یا مصر. د دې ټولو خبره کېږي، خو صحیح خبره او مشهوره چې دا د بیت المقدس ده. نو دوی ته دا وویلی شو چې دې ښار ته ننوځئ، دا ستاسو د اوسېدلو ځای دی او برکتي ځای دی. نو دوی 12 کسان ولېږله د تماشې دپاره چې لاړ شي او تاسو اندازه ولګوئ. نو هغوی چې کله قوم ولیدل هغوی ته جبارین وایي، جبارین زورور خلکو، قوي خلکو، طاقتور او مضبوط خلکو. نیسته په دوی باندې روب راغی، په دوی باندې روب راغی او دوی چې کله را واپس شول نو بس دوی ویرېدل وی چې دا کار خو موږ نشو کولی. بلکې قرآن کې دومره پرې راغلی دی چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ته او ستا رب دې جنګ وکړي، موږ خو ته دلته ناست یو، موږ خو هغې ښار ته دننوتو نه یو څو پورې چې دا قوم پکې که هغوی ترې ووتل نو بیا به ننوځو. نو یاري په تیاره باندې غوښتل. دویمه واقعه دا بیانېږي چې د جهاد واقعه چې کومه ده نو هغه جدا واقعه ده، هغه دا واقعه نه ده. که چېرې دا واقعه شي نو د دې نه بعد موسی علیه السلام د دوی نه ډېر خفه شو او دعا یې دې وکړله او د الله نه یې وغوښتل چې یا ربه انی لا املک الا نفسي و اخي. بل ځای کې بیا راشي انشاءالله، زما په لاس کې صرف زو زما روړ دی، زما نور په دې ظالم قوم باندې وس چې دی نو هغه نه رسي، دوی زما خبره نه مني. نه الله رب العالمین وته بس په دوی باندې پروا مه کوه او دا به 40 کالو پورې دلته کې ناسي، 40 کاله به دوی دلته کې. نو د دې واقعې موافق که دا وکتلی شي دا د جهاد هغه واقعې ته اشاره ده. نو دوی تقریبا 42 کاله بیا په دغه ځای کې و قرآن کې دا ویلي چې 40 کاله به دلته کې ناسي. نو 42 کاله بعد الله رب العالمین بل یو پیغمبر راولېږو، یوشع ابن نون علیه السلام. نو د هغه په قیادت کې دوی بیا جنگ ته تیار شول او بیا لاړل او دغه علاقې ونیول او الله رب العالمین دا یو خصوصي رحم و چې دی پې بیا وکړو. خو بعضې مفسرین وایي چې دا واقعه د جهاد چې دی هغه جدا ده او دا جدا واقعه ده چې دوی ته د یو ښار حکم وشو د دوی د قوم ته چې تاسو لاړ شئ او د ښار ته ننوځئ او په دې کې اوسېږئ. الله رب العالمین ورته
تلل چې دی نو دی ورته دا اوسېدو دپاره وی. نو دلته صرف داسې وایي چې ادخلوا هذه القریة داخل شئ، خو بل ځای کې بیا سوره اعراف کې وایي چې هلته اوسېدو له لاړ شئ. نو د داخلېدل خو هم د اوسېدو دپاره دي او د اوسېدو دپاره هم اول شرط داخلېدل دی. نو چې ښار ته داخل نه شي اوسېږي به څنګه؟ نو دا داخلېدل چې دی دا د اوسېدو دپاره او چې تاسو لاړ شئ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هر کله چې دوی ته مونږ ووایو تاسو داخل شئ دغې قریې ته، قریه کلي ته وایي یا ښار ته وایي. او هر کله چې یوه قریه به مخکې و او ښارونه به و یا هر څه چې به وداسې یو علاقه به و، نو په دې به پخوا خپلې دروازې وي، خپلې قلاګانې به وې، دیوال به ترې چاپېره او هغې ته به خلک ننوتل. نو دغه هم یو قریه وه چې د بیت المقدس یا اریحا قریه ده چې الله دوی ته حکم وکړو تاسو هلته لاړ شئ. فکلوا منها، پس خورئ د هغې نه. نو دا فا دپاره د تعقیب ده، یعنی دا نتیجې دپاره ده. هلته کې ورته الله رب العالمین وایي وکلوا منها، داخل هم شئ او خورئ هم. خو دلته فا چې راله نو دا دپاره د تعقیب راځي چې فکلوا منها پس خورئ، یعنی که تاسو ننوځئ او دا زیم فتح کو دلته ورلی نو تاسو بس بیا هلته کې خوراک چې دی نو هغه کوئ. دا به نتیجې چې ښکلې خوراکونه بیا د هغې نه کوئ. حیث شئتم رغدن، کم ځای نه چې خوښه شي تاسو، رغدن فراخه. نو دا حیث شئتم او رغدن، نو حیث شئتم کې پراختیا طرف ته اشاره ده. نو دا پراختیا د علاقې او د مکانونو د هغې ځای ده. حیث شئتم چې وایي چې کم ځای کې ستاسو خوښه نو کم ځای کې مراد دا دی چې علاقه پراخه ده که نه، کورونه پراخه دي، ځایونه د اوسېدو دپاره ښکلی او کولا او مزیدار ښار او یا علاقه او یا کلی دی او ښکلې ښکلې کورونه دي. نو په دې کې پراختیا د علاقې ده. او رغدن فراخه، د رغدن معنا هم پراخوالی راځي. نو د رغدن نه مراد چې دی دا د خوراک پراخوالی دی، چې هم به پکې د خوراک پراخوالی او هم به د علاقې او د ځای او د مکانونو پراخوالی دا به پکې. خو شرط به صحیح. نو ودخلوا الباب، داخل شئ دې دروازې ته سجدن سجده کوونکي. اوس د دې نه کومه دروازه مراد ده؟ نو د دې نه بعضو ویلې چې دا د بیت المقدس چې دا کم ښار دی اوس هم مونږ وویل چې دغې قریې خپله دروازه د هغه تی مراد ده. او دویم چې دی نو هغه وایي چې د دې نه د مسجد دروازه مراد ده، د دغې جومات دروازه چې دی نو هغه تی مراد ده. یا داسې هم لیکلي چې هلته یوه دروازه وه باب قبا او هغه تی مراد و چې هغې ته به موسی علیه السلام منځ هم کو، د هغوی قبله هم وه. نو هغه دروازه تی مراد ده چې تاسو هغې دروازې ته ننوځئ. خو صحیح و مشهور قول چې دی نو هغه دا دی چې د بیت المقدس د دې کلي چې کومه دروازه وه د قریې چې څنګه ویلې شوی دی دا تی مراد ده. او غالبا قرطبي رحم الله لیکلی دی چې اوس د دې دروازې نوم هم حطوتون دی، لکه څنګه چې د آیات کې ذکر دی نو هغې ته باب حطه وسوته هم وایي. نو دغه دروازه چې دی هغه تی مراد ده. خو چې به دروازه نه نوځئ نو سجدن سجده کوونکي ننوځئ. او وقولو حطوتن، وایئ حطوتن لفظ دوه کارونه وته، یو سجده کوونکي ننوځئ او دویم ذکر به کوئ د حطوتن. نو سجده کول نه څه مراد ده؟ نو یا خو د دې نه مراد سجده د شکر ده. نو دلته یې داسې ووایي چې به دروازه باندې خو چې ننوځئ نو لکه سجده د شکر وکئ د الله رب العالمین چې الله د باندې رحم وکړو. او سجده د شکر یو لوی خوشحالي انسان ته میلاو شي نو په دې ټیم کې سجده د شکر کوي. په دې کې بیا مخ هم نه ګوري چې کم طرف ته دی، خو الله ته ایسته سجده ولګوي. نو یو کار به دا کوئ چې سجده کوونکي به ننوځئ نو د دې نه مراد سجده د شکر ده. دویمه خبره دا کیږي چې د دې نه هغه سجده مراد ده چې هغه د عاجزۍ سجدې، سرونه ټیټ کوئ، په ټیټ سر دې ته ننوځئ، په عاجزۍ باندې ننوځئ. لکه څنګه چې د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم باره کې مونږ ویلي چې د فتح مکې په دوران کې چې کله هغه فتح مکه کې دننه ننوتو نو دا سر یې دومره ټیټ کړی و چې نږدې و چې د اوښې سر لګېدلی وي، په اوښه سورو نو دومره یې دا سر ټیټ کړی چې عاجزي کوله. ځکه چې فتح څوک ورکوي؟ الله رب العالمین ورکوي. نو الله فتح راوسته نو الله ته به عاجزي کوي، چېرته دا دعوه ونه کوي چې دا کار ما کړی دی. نو دوی ته هم وایي سجدن. نو د سجدن معنی به بیا صحیح چې په ټیټ سر ننوځئ، په عاجزۍ سره ننوځئ. وقولو او وایئ حطوتن، نو یو کار سجده کوونکي او دویم دا ذکر. وس حطوتن څه ته وایي؟ نو یا خدا ده چې د دوی ژبه عبراني وه نو د عبراني عربي هم یو بل ته نږدې دي. نو د حطوتن معنی دا وه چې مونږه بخنه غواړو د خپلو ګناهونو. یا داسې معنی هم راځي
چې مونږه د خپل ګناهونو اظهار کوو، یعنی په خپل ګناهونو اقرار کوو چې مونږ ګناهګار یو، دا ګناهونه کړي دي. او یا داسې وایي چې بعضې علما او بعضې مفسرینو لیکلي چې د دې نه سبحان الله وبحمده مراد دی، بعضې لیکلي لا اله الا الله تی مراد دی، بعضې لیکلي چې استغفار تی مراد دی، خو زیات تر مشهوره دا ده چې دا استغفار دی. او یو خبره پکې دا کېږي، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې د دې ټولو خبرو احتمال دی چې دا ټولې تی مرادي، خو دا د استغفار داسې یوه کلمه ده د هغوی دپاره چې په هغې ول الله ټول ګناهونه ریجول او دی ورته معاف کول، مراد تی داسې یوه کلمه ده. نو داسې وایي مفسرین چې حتوتن چې دی یا دا په خپله د دې معنی دا وه، یا دا حتوتن چې دی نو دا یو نوم دی د هغې، لکه اوس مونږه تعبیر دی د هغې نه، لکه اوس تعوذ چې وایي نو تعوذ څه ته وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تسمیه څه ته وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو داسې د حتوتن د هغې نه تعبیر دی چې هغه کم کلمات او الفاظ دوی ته ویلی شوي وو، خو په هغې باندې د دوی مغفرت کېدو، نو الله ورته وایي نغفر لکم، ستاسو مغفرت به وکم زه، د دې سره به ستاسو مغفرت وکم خطایاکم، د ګناهونو ستاسو. خو دوی خو ظالمانو، دوی خو به ظلم کولو، الله رب العالمین چې به ورته کم حکم وکړو نو د هغې نه به په خلاف طریقې سره تلله. نو یو خبره پکې دا ده چې الله ورته ویلي سجده کوونکي په ټیټ سر داخل شئ، که دا دواړه خبرې خو سجده کوونکي داخلېدل دي. نو دوی داسې ظلم وکړو چې دوی په کوناټو تولیدل او روانو، خو لکه هغه سجده یې ونه کړله. زه دومره لکه د الله هغه حکم چې دی هغه سپک وګڼو، د هغې په مخالفت کې داسې لاړل چې په ولاړه ملا نړل. او دویم د حتوتن چې دی دا لفظ بدل کو، نو دوی به وایي چې حنتوتن حنتوتن، یعنی مونږ له غنم، یا یو قول لسې هم دی چې حنتوتن فی شعرتن، مونږ له غنم راکه خو د هغې په یختو کې لکه په وږو کې داسې غنم را الله که چې د هغې په یختو کې راله راکه. نو الله ورته ویلي چې ګوره سجده کوونکي داخل شي او ذکر کوونکي، نه دواړه حکمونه یې بدل کړه، حتوتن نه حنتوتن جوړ کو، او د سجده کولو پسې په تولیدو باندې داخل شول. نو چې کله د الله رب العالمین د حکم اهانت او سپکوالی کېږي نو الله رب العالمین سزاګانې ورکوي. نو دلته دوی ته دغه عذاب یادوي چې مخکې د باندې دا عذاب راغلی و. مراد دا دی چې که اوس چېرته کې بیا د الله رب العالمین دا حکمونه نه منئ، د الله د رسول باندې ایمان په دې دور کې نه راوړئ او دغه شان د الله حکمونه بدلوئ، که په تورات پرس که ایمان نو په تورات اصل ایمان چې دی دا زمونږ دی. په تورات اصل ایمان دا دی چې اول به په رسول الله باندې ایمان راوړئ، ځکه چې په تورات پوهې نو خو ټول دا بشارتونه ورکړي دي. نو چې تورات دا بشارتونه ورکړي دي، نو څنګه چې پرون مخالفت کړی او عذاب د باندې راغلی، نو که نن هم تاسو په دې مخالفت کې دغه شان پاتې کېږئ نو عذاب به راځي. وسنزید المحسنین، او زر ده چې زیات به کمزو محسنانو لره. نو دې ځای کې یوه خبره دا ده چې دا محسنین نیکان خلک چې دي وایي چې دا به در پکې زیات کم. یوه خبره دا کېږي چې محسن چې دی نو دا کم ځای کې چې نیکوکاره خلک یو په نیکو باندې ولاړي، د دوی د وجې نه الله رب العالمین دا نیکان خلک نور زیاتی. لکه موږ مخکې ایمان کې هم ویلو چې ایمان داسې یو څیز دی چې دا په چا کې راشي دا به رڼا کوي، د ایمان دا رڼا به نور ملګري پیدا کوي. نو وسنزید المحسنین یو مراد تی دا دی چې دا نیکان خلک به په تاسو کې زیات کم، که تاسو به نیکۍ ودرېدئ نو بچي به هم نیکاني، خواوشاته به هم نیکاني، نسلونه به هم د نیکۍ چې دی نو هغه لاړ شي. یا چې کم دی په نیکو بدله اجر سیوا کما، سیوا اجر به درکم. یا تی دا هم مراد دی چې بعضې کسانو دا مخکې چې کم شرک او دا کم ګناهونه نو په دې کې دوی نو شریک شوي، نو چې نو شریک شوي نو هغوی به هم دا کار کوي چې سجده کوونکي او په دې ذکر سربزي، نو الله رب العالمین هغوی ته تسلي ورکوي چې ستاسو اجر به نور هم سیوا کم. چې کم کسانو ته مخکې هم په دې بدۍ او په شرک کې نه دی شامل شوي نو اجر به ولا نور هم سیوا کم. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.